راځه یار راځه، دا لاله به مونږ کله کوې ځکه چې سبا ولیمه ده یار. او که نه بابا هغه کساب هم لیټ دی رانه. واه السلام علیکم حاجي صاحب، خیر دی؟ د ده واده دی؟ په خیر مبارک شه مبارک شه له خیره سره. حاجي صاحب له خیره سره میزونه کرسۍ ټپونه ګیلاسونه جګونه هر څه مې روړو. زما کار بس له خیره سره ختم شو. ها بیا خو دې کار کړی دی، څه به کوم؟ بس نور ښه پوهېږي حاجي صاحب نو ما یې که زه دې زر فارغ کړمه نور کارونه هم دي راته. ها پوه شوم ها دا واله. واه حاجي صاحب واه، له خیره سره مبارکي خو دې ښه درنه راکړه. ما وی مبارکي خو دې ماشاءالله ډېره ښه راکړه، دیاړي هم راکړه که نه چې ځمه ما ته د دنیا کارونه د څو مبارکي؟ همدا دیاري وه که نه مبارکي. حاجي صاحب د خدای نه ویرېږه، دا اوس دیاړي ده نو تا ما ته 200 روپۍ یو ټرپ ولګولو، ما خو 5 پیرې وکړي. والله حاجي صاحب لږې ورسره نورې راکړه، په ما نور کارونه هم دي چې ځمه دیاړی له ځمه. داسې کار وکړه ما سره نورې نشته، د دې زوی نه مې واده کوي ورسره. مړه دا حاجي ما سره کم دي، زه خو د واده په خوشحالو کې یم. تاسو پلار او زوی ما یو بل ته پاس کوئ را پاس کوئ ما، بس دا دیاړي راکئ چې ځمه. د واده کور دی، شل لانجې کونجې په سر پرتې دي، تا سره زه وروسته حساب کتاب کوم. زه صحیح دی حاجي صاحب، وروستو به درسره بیا رابطه وکړمه. زه صحیح ده. دی خو بیخ بنیاد د دې مالدار خلکو وباسه چې دوست په 15 لکه میخه راوستې ده او 20 بورې وریجې به یې روړي، د دنیا لکونه روپۍ به لګوي او غریب سړي سره وه په 100 او په 200 روپو حساب کوي. زه مړه اخرت کې به ورسره حساب کوم. سلام علیکم حاجي صاحب. هلو څوک؟ رشکې والی یم، تا ویلو چې وروستو به بیا ګپ ولګو نو. زمانه زه ستا ګپونو ته اوسګار یم، ما ته دونه وخت دی، خپل کار کوه. بې خو باسه په خپلو پیسو کې بې عزته کړمه. سلام علیکم حاجي صاحب، په خیر څنګه چلې؟ واده شو له خیره؟ واده شو خیر ته یې کېنولو. ښه حاجي صاحب ما وی که زما هغه کرۍ دې ماله راکړې وې چې زه درنه ځمه. ولې تا له ما کرایه درکړې نه وه؟ هسو خو کرایه وه که نه. حاجي صاحب د خدای نه ویرېږه، د 5 پیرو د ایله 1000 روپۍ راکړې وې. دا واله بس ځه اوسه. حاجي صاحب دا خو ډېرې لږې دي، ما یې که یو 1500 دې ورسره نورې راکړې وې. دا هم لږې دي، تا څومره پېټرول لګولي؟ نه حاجي صاحب زما چینچي خو پټرول نه څکي، امې په ګیا کړې ده، ګیا خوري، خو مونږ خو روټۍ خورو که نه، د خپلې روټۍ دپاره درنه غواړم. چې هغه ګیا خوري نو خو ته هم ګیا خوره که نه، زما د دې ذمهوار مونږ شو څه.